امام عثمان سعید ابن اسماعیل په نامه لوی ولی الله دی. دا فرمایي که یو چا دغه خپل هوا امیر پر نفس باندې کړه بس پوه سه چې دا سړی بدعاتو ته واوښتی. که د هر کار خپل په طبیعت باندې کوي او خپل د نفس په تقاضا دي کوئ، نظر د کتاب الله او سنت رسول الله او د اسلافو اقوالو ته نه کوئ، بس پوه سه چې د بدعاتو ښکار سوي، بس پوه سه چې بدعاتي درته جوړیږي. دا امام ابو عثمان فرمایي. بیا یو عنوان لیکیو علامه قشیری رحمه الله د ده د اقوال را نقل کوي. وایي ده به ویلم که څوک غواړي چې د رب العالمین لقا ور نصیب شي په آخرت کې او د رب العالمین دیدار ډېر وکړي نو دا درې شیان به کوي. یو به ادب ساتي او دوم به د رب العالمین د قهر او د دبدبې او د بیره به همیشه په زړه کې او بول به په لزوم ډول په همیشه طریقه باندې به مراقبه کوي. همیشه به دې دغه یو طرف د رب العالمین سره لینی، همیشه به دې د زړه توجه د رب العالمین خوا ته وي. او که څوک غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت ور نصیب شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات ور نصیب شي، پر هغه باندې دوه شیان لازم دي. یو د رسول علیه السلام متابعت په سنتیاتو کې او دوم د علم ظاهر څخه نه لرې کېدل. علم ظاهر به کوي، د علم ظاهر د علماو سره به مشورې کوي. او دریم که څوک غواړي چې د الله د اولیاو صحبت خپل کړي او د الله د اولیاء سره ملاقات کې په دوه شامل کېږي. الاحترام والخدمه، د الله د اولیاء به احترام ساتي او خدمت به کوي. په دغه دوه شانو باندې بیا د صحبتي د اولیاء جوړېږي. دا د امام ابو عثمان لوی ولی الله د اقوال دی. بیا فرمایي که غواړي چې په معاشره کې ښه ژوند وکړي، نیک اخلاق غواړي، او که غواړي چې په کور کې ښه ژوند وکړي، هغه هر وخت کور ته ښه کیسې کول، د نیکو اولیاو کیسې کول او په کور کې په ورین تندي ګزاره کول، دا به پر معاشره او پر ژوند باندې اثر وکړي او نیک ژوند به وکړي. او که د جاهل سړي سره معامله رااله، ته یو چا ته د الله د رسول صلی الله علیه وسلم قول پیش کړي، هغه دغه په یو نه صدر جواب کې او ته څومره په محبت او په اخلاص ورته پیش کې، هغه په نه صدر جواب کې که د داسې جاهل سړي سره خبره رااله نو بیا ورته دعا وکړه، رحم ورباندې وکړه، دا بیا بل علاج نه لري. زما عزیزانو، تصوف چې په دنیا کې بهترینه لار ده. د الله پاک د فیضاتو پیدا کول، د رحماتو پیدا کول لنډه لار دی تصوف دی. بلکې د رسول علیه السلام محبت په ځان کې راوستل او د اصحابو او تابعینو تابعینو محبت په ځان کې راوستل تصوف یې لنډه لار ده. بلکې که سړی غواړي چې کامل انسان جوړ شي، تصوف لنډه لار د کامل انسانیت لپاره ده. خو کوم تصوف؟ هغه تصوف چې د قرآن او د حدیث موافق وي. بلکې که تاسو د علماو اقوال وګورئ، بعضو علماو د تصوف تعریف هم دا کړی التخلق باخلاق رسول الله یا التخلق باخلاق الله. تصوف وایي دې ته هغه اخلاق، هغه عادات، هغه طریقې کار اختیار کړه کوم چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم اختیار کړی، بس پر هغه لار روان سه، هغه مزین تصوف دی. نو زما عزیزانو، د دنیا په سطح باندې بهترین مجلس هغه مجلس دی چې د بهترین ذات سره تعلق وي. بهترین ذات د رب العالمین ذات بهترین ذات دی او دا مجلس بهترین مجلس دی. ولی د دې تعلق د بهترین ذات سره دی. تر الله تر عبدالجلال تر ذات را ورسته د رسول علیه السلام متابعت پر ټولو ضروري دی او د رسول علیه السلام محبت پر ټولو ضروري دی او د رسول علیه السلام فضیلت پر ټولو ضروري دی. او تر هغه وروسته چې کوم مجلس د رسول علیه السلام په نامه جوړ وي، هغه تر ګردو افضله دی. نو لہذا په دې سبب باندې تصوف، تزکیه، ذکر او طریقات ملنګي دا بهترینه لار ده د الله د محبت، بهترینه لار ده د رسول علیه السلام د محبت او بهترینه لار د کمال انسانیت.